د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه سود خوړل یعنی د سود کاروبار دی. الله رب العزت په خپل کلام کې د سود خوړونکو پرته له بل چا سره د جنگ اعلان نه دی کړی. الله رب العزت په صورت بقره کې 278 او 9 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله رب العزت فرمایي ای مؤمنانو له الله رب العزت څخه وویریږئ او ستاسې چې کم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ. که په رښتیا سره تاسو ایمان راوړی وي خو که تاسې داسې ونه کړل یعنی سود مو پرې نه ښوده نو خبر اوسئ چې د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. د دې جرم د سختوالي او حراموالي لپاره د الله رب العزت همدغه دړکه بس ده. یو چا سره چې الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اعلان وکړي د هغه نه به لوی مجرم او د هغه نه به لوی مفسد بل څوک وي او دا سودخور دی چې الله رب العزت ورسره او محمد رسول الله ورسره د جنگ اعلان کوي. هغه خلک چې ځانونه د ټولنې او حکومتي کارونو څخه خبر ساتي هغوی پوهیږي چې د سود کولو له امله د غربت بېوسي د بازارونو خرابېدل او د نه ادا کولو په صورت کې څومره تباهي او ورانۍ رامنځته کیږي. دې ته ورته ډیری مالی کمپنۍ له ړنګېدو سره مخ کیږي. د سخاوت په څیر یو ستر ارزښت له منځه ځي. انسان هغه لاسته راوړنه چې د وینې او وجود د خولو په تویولو سره یې ترلاسه کوي مجبور دی چې د سود ټاکلې کمپنۍ یا شخص ته یې ورکړي. له همدې امله سود کوونکی انسان په ژوند کې هم د تباهي کندې ته برابریږي. دا چې په ټولنه کې یو طبقاتي نظام پلی کیږي او یو څو کسه د ټول ملت په مال او شتو باندې مزې کوي. له همدې امله الله رب العزت د دې فعل کوونکو سره د جنگ اعلان کړی. هر هغه کس چې په هر ډول او د هرې لارې څخه د سود په معامله کې برخه واخلي د الله رب العزت د عذاب وړ ګرځي. که هغه د مؤسسې رئیس وي که د بانک رئیس وي که د بانک معاون وي یا د سودي مؤسسې معاون وي که څوکیدار وي که آشپز وي که ګارد وي که لیکونکی وي که شاهد وي که مرسته کوونکی وي دغه ټول د الله رب العزت د عذاب وړ او ملعون خلق دي او د دې لارې نه چې کمې پیسې خپل کور ته راوړي حرامې دي او خپل اولاد په حرامو پیسو باندې تقویه او تغذیه کوي. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سود ورکوونکي په سود اخیستونکي په لیکونکي په دواړو شاهدانو باندې لعنت ویلی او رسول الله فرمایي دغه ټول په لعنت کې سره برابر دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا سره سم دغه ټول خلک په ګناه کې برابر او لعنتیان دي. د هغو بانکونو کارکوونکي هم په دې جرم کې برخمن دي کوم چې د سود معامله کوي. له سود څخه پرته هغه خلک چې په دې بانکونو کې روپۍ اچوي اکاونټونه جوړوي او بیا ترې ګټه اخلي دغه خلک هم د معاونت له امله په دې جرم کې شریک دي او لعنتیان دي. حاکم په مستدرک کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی.
هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ینکح الرجل امه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود 73 دروازې او درجې دي. تر ټولو وړه دروازه او درجه دومره خطرناکه ده لکه څوک چې د خپلې مور سره بدکاري او زنا وکړي. الله دې موږ د سود نه وساتي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله بن حنظله رضی الله تعالی عنه پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیة. د سود یو درهم یعنی هر ډول روپۍ چې وي چې یوه روپۍ د سود له لارې لاسته راځي هغه سړی وخوري او دته پته ولګېده چې دا د سود ده نو دا د 36 ځله زنا کولو څخه ډیره سخته ګناه ده. الله اکبر. هغه کسان چې تر اوسه د سود معاملې کولې یا پوهېدل یا نه پوهېدل همدا اوس چې زما خبرې د دوی تر غوږونو رسیږي الله نه دې وویریږي. الله ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي. د خپل رب نه دې د خپلو د ګناهونو بخښنه وغواړي کنې جهنم به ځای وي. ځکه سودخور سره الله او د الله د رسول اعلان د جنګ کړی. د دې نه لوی عذاب د دې نه لوی جرم به بل کم یو وي چې تا سره الله او د الله رسول اعلان د جنګ کوي. د سود حکم عام دی. شتمن او غریب پکې نشته. ځینې خلک به دا ګمان کوي چې د غریب لپاره به څه تخفیف وي خو داسې نه ده. هر چا چې د سود معامله وکړه هغه مجرم دی. سود نه یوازې دا چې د آخرت د بربادي لامل جوړیږي بلکې په دې دنیا کې هم انسان د ذلت او رسوایی سره مخ کوي. په دې دنیا کې د سود له کم څخه کم تاوان دا دی چې د انسان له مال او شتو څخه برکت له منځه ځي. موږ ډېر داسې سوداګر او تجاران لیدلي چې د سود کولو له امله هر څه له منځه تللي دي. کاروبار خراب شوی او د یوې روپۍ لپاره سوال کولو ته خوله ورانه شوې ده. که څه هم په ښکاره ورته د روپو شمار کولو پر وخت خپل مال ډیر ښکاري خو په اصل کې مال کم او بې برکته دی لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څه هم د سود مال په ښکاره توګه ډیر ښکاري مګر پای کمی او قلت دی. که سړي په کورنیو کې د سود نه لاس نه اخلي نو زموږ هغه مسلمانانې خویندې چې په دې کورنیو کې استیږي او ژوند کوي باید هغوی خپل پلرونه خپل خاوندان او خپل ورونه د دې فاسد او د دې خبیث عمل نه منع کړي او د دې مخه ونیسي. سود لږ وي او که ډېر وي دا حرام دی. خو سره له دې چې دا جرم دومره خطرناکه دی بیا هم زموږ رحیم ذات الله انسان ته د توبې کولو له امله د بخښنې چانس ورکړی. الله رب العزت په صورت بقره کې فرمایي وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. مه تاسې تیری کوئ او نه به پر تاسې تیری وشي. لازمی خبره دا د درنو اوریدونکو چې د انسان نفس باید له دې ناوړه او لویې ګناه څخه کرکه او نفرت وکړي. انسان ته پکار ده چې هغه د دې خطرناکې ګناه له قباحت څخه ځان خبر کړي تر څو هغه خلک هم پوه شي او د ځان د راتلونکي په اړه یو ژور او مثبت فکر وکړي. کم کس چې د غلا او د مال د ضایع کیدلو له امله خپل مالونه او روپۍ په داسې بانکونو کې اچوي چې هغه د سود معامله کوي دوی ته هم پکار ده چې د دې بدل پیدا کړي او هیڅکله له بانکونو څخه سود وانخلي بلکې له سود څخه ځان داسې خلاص کړي چې د ورتللو یې څه تمه او چانس پاتې نشي. که په کور کې د پیسو د ساتلو امکان وي اصلا خپلې پیسې ته بانک ته مه انتقالوه او که په کور کې د پیسو د ساتلو امکان او گنجایش نه وي نو بیا خپلې پیسې داسې بانک کې کږده چې هغه بانک سودي معامله نه کوي.
زموږ سوداګر او تجاران ورونه باید ځانونه له سودي معاملو څخه وساتي، ځکه چې له دې مال څخه د دوی صدقه هم جایز نه ده، ځکه الله پاک دی او الله رب العزت پاک سیز خوښوي. له همدې امله ده ته دغه روپۍ په هر کار کې لګول روا نه دي. که ځان مسلمان بولي نو له دغو روپو څخه خوراک نشي کولی، که ځان مسلمان بولي نو د دغو روپیو څخه څکاک نشي کولی، نه ترې څه اغوستلی شي، نه ترې د بچیو او میرمن لپاره څه لګښت کولی شي، نه پرې کور جوړولی شي، نه پرې موټر اخیستلی شي، نه ترې زکات ورکولی شي او نه پرې له ځان څخه کوم بل ظلم لرې کولی شي. د ته پکار ده چې د الله رب العزت د ویرې له امله د سود څخه لاس په سر شي او د تل لپاره ترې ځان وساتي تر څو یې الله رب العزت وبخي. حقیقت دا دی چې کم کس د حفاظت او د ساتلو په نیت په بانکونو کې روپۍ واچوي او بیا ترې ګټه اخلي نو دا هم حرام او ناروا کار دی، ځکه حفاظت یوازې او یوازې د الله په واک کې دی. دا یوازې شیطانی وسوسه او هڅونه ده چې په بانک کې روپۍ واچوه. هغه بانک هم بیا سودي بانک. موږ ډېرې داسې پیښې لیدلي چې د شپې په یو کور باندې غله اوښتي وي، له هغو نه د روپو پوښتنه کړې وي چې روپۍ چیرته دي، د کور څښتن ورته ووایي روپۍ په کور کې نشته، په بانک کې دي. نو ډاکو او غل راپاڅېدلی او د کور مشر کس یې یرغمل کړی دی، تر دې چې د کور بل کس دې ته مجبوره شوی چې غله ته له بانک څخه روپۍ راوړي او خپل پلار یا خپل ورور د غلو د لاسه راخوشي کړي. نو ای د الله بندګانو، د روپو ډیرولو لپاره بهانې مه جوړوئ، په ځان باندې قبر مه تنګوئ، له الله رب العزت څخه ویره وکړئ او ځانونه د هغو خلکو معاونین مه جوړوئ کوم چې د سود معاملې کوي، ځکه هغه کسان چې د سود معاملې کوي الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو سره اعلان د جنگ کړی، لکه چې الله فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې الله رب العزت تاسو ته درکوي په هغې باندې قناعت وکړئ، په هغې باندې صبر وکړئ. په دنیا کې څوک د ولږې نه دي مړ شوي، الله روزي درکوي، که نه درکوي بیا به مرګ درکوي. نو د سود په معاملې باندې او د سود په پیسو باندې خپل ځان او خپل اولاد مه تقویه او مه تغذیه کوه، ځکه بیا به د جهنم د اور وړ وګرځئ، جنت به په تا باندې حرام وي. نو زما توصیه هغو کسانو ته چې په سودي بانکونو کې ګاردان دي، چوکیداران دي، آشپزان دي، کارکوونکي دي، کمپیوټر کاران دي، دا دي چې هغوی د الله نه وویریږي، دا دنده دې پرېږدي. ځکه په تاسې باندې رسول الله لعنت ویلی او چې په چا باندې رسول الله لعنت ووایي د هغې لارې نه چې څوک پیسې راوړي هغه پیسې به د څنګه پیسې وي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې الله رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ د سود د معاملې نه په خپل حفظ و امان کې وساتي.